السلام علیکم دوستانو، سره روز د اقبال د یو نوې ویډیو سره حاضر دی. نننۍ ویډیو ټاپک چې دی میموري کارت دی، چې څنګه یو خراب میموري کارت موږ ټیک کولی شو. او اکثرونه میموري کارت والي یو څو ورځې استعمال کړی نه چې خراب شي، نو هغه وایي چې دا خراب دی، بس غوزارېږي. نو د دې غوزارل نه پکار دی کې دا اصل کې پاکي نه جوړي، خو دی کې چې د کم د خرابېدو کم ځای دی هغې نشاندهي نن تاسو ته کوم. او ما سره یو خراب میموري کارت دی، د هغه به جوړوم او تاسو ته به ښیم چې دا په دې طریقه تاسو په اسانۍ سره ټیک کولی شئ. نو ستاسو ټایم نه مس کوم، ویډیو طرف ته ځم. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې نوي ورونو ته کوم چې په چینل راغلي هغو ته زما دا ګزارش دی چې زما دا چینل سبسکرایب کړئ. د که تاسو ما نه ښکلي د چلونه زده کول غواړئ نو زما دا چینل سبسکرایب کړئ. او آینده دپاره به په دې چینل ښکلي ویډیوګانې تاسو ته راځي. نو ځئ چې ځو ویډیو طرف ته. دوستانو، ما سره یو خراب میموري کارت دی، بالکل موبایل یې نه راوچتوي. دا زه د قینچۍ په مدد سره صفا کوم. که تاسو سره قینچي وي یا بلیډ یا داسې بل څه تیره څه شی، نو هر شی تاسو استعمالولی شئ. دا به په پیاره محبت سره داسې ورو رګړوئ چې دی لاندې ډېر جوور زور به پرې نه کوئ، ځکه دا ډېر نازک وي. او بل دا عمل چې دی دا به د خراب میموري کارت سره کوئ. نوی میموري کارت چې دی چې کوم په موبایل کې صحیح چلیږي نو هغه به نه چېړئ. نو دی به تاسو داسې سلو مه کوئ. په دې به ضرور څه کچره یا څه ګن له پاسه خیرې لازمي وي، هغه به د دې تیره هر څیز چې وي د هغې په مدد سره ورو اوپره شي. نو اصل خرابي چې اکثر د میموري کارډو د دې ځای نه وي، ځکه چې په دې څه شی جمع شي نو دا موبایل ته بیا کرنټ نه پاس کېږي، نو میموري کارډ نه راوچتوي. نو اکثر وروڼه بیا غوزار کړي چې دا خراب دی، خو دا خراب نه وي. نو د هغې نه وروستو زه دی اوس د کوم چې موږ غوږ کې استعمالوو په دې ډکي سره مه ږمه چې دی بالکل چمکدار شي، صفا شي. د هغې نه وروستو به بیا په موبایل کې ږدو چې دی ټیک شی دی که نه دی. نو تاسو وینئ وروڼو چې دې باندې کچره مچره جمع شوې وه، دا اوس په دې موبایل کې ږدمه او چیک کوم چې دا ټیک شی دی که نه. نو میموري کارډ چې دی دا موږ په موبایل کې کېښودو. اوس یې تاسو ته چیک کوو چې دی موږ ته څه ښیي. دی اول موبایل بالکل راوچتاو نو فایل منیجر ته ځو. نو دلته دوستانو چې کوم میموري کارډ تاسو نه غواړي چې فارمیټ، نو هغه به دلته لازمي فارمیټ کوئ. او که نه غواړي ډایرکټ یې راوچت کړي نو ستاسو زاړه ډیټا چې ده دا به هم بچ شي. او میموري کارډ چې دی دی به بالکل صحیح کار کوي. چونکې دا میموري کارډ چې دی دی تش خراب شوی. نو د فارمیټ غوښته ما فارمیټ کوم، تاسو چیک کولی شئ دوستانو چې میموري کارډ زموږ 100% بالکل ټیک شی دی. اول موبایل نه راوچته، اوس یې راوچته. امید دی دا ویډیو به ستاسو خوښه شي. نو خپل ورور جاوید اقبال له اجازت ورکړئ. د الله په امان. او ویډیو ضروري لایک